الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة المائدة من ختم کړو او اوس به د الله رب العزت په توفیق سره شروع کوو د سورة الأنعام. سورة الأنعام دا مکی سورت ته د هجرت نه مخکې نازل شوی. سورة المائدة مدنی سورت، سورة النساء مدنی سورت، دا نه مخکې آل عمران مدنی او البقره مدنی. دا اوس مکی سورت دی. مصحف کی چې کوم ترتیب دی دا په هغه اعتبار سره شپږم نمبر دی او د نازلېدو په اعتبار سره دا 55م سورت دی. نازلېدو په اعتبار سره 55م دی. د سورة الحجر نه بعد نازل شوی دی او د سورة الصافات نه مخکې، او په دې کې 115 آیتونه دي. 115 په دې کې آیتونه دي او دا هغه سورت دی چې دا په یو ځای ټول نازل شوی دی. ټول سورت په یو شپه کې نازل شوی دی. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم کوم صحابه کرامو چې به وحي لیکل هغوی راوغوښتو او هغو ته یې دا سورت ولیکئ. بل سورت داسې په یو ځای نه دی نازل شوی په دې اوږدو سورتونو کې. السبع الطوال چې ورته ویل کېږي دا اووه اوږدې سورتونه، هغې کې دا سورت یو ځای نازل شوی ټول. وجه سره چې دا یو ځای نازل شوی دی، دا مکي سورت دی، په دې کې د توحید باره کې خبره ده، نو ټول د عقیدې بحث دی، نو په یو ځای نازل شوی دی. اوس مدني سورتونه دي کې احکام دي، حلال او حرام، نو هغه د حالاتو مطابق راغلي دي. هر شي دا د عقیدې مسله ده او دا واضحه ده. دې ته سورة الانعام وایي. انعام څاروو ته وایي، چارپایانو ته. او په دې کې د انعام ټکی شپږ پیرې راغلی دی، ځکه د دې نوم دی الانعام. د دې موضوع واضحه ده چې هغه توحید دی او رد په شرک باندې دی. او ما تاسو ته د هغه ابتدایي درسونو کې دا ویلو چې مکي سورتونو کې اکثر بحث چې دی هغه د عقیدې روان دی. وجه دا چې مخامخ اکثر خلک هغه مشرکان دي، نو په دې کې بحث چې دی هغه د مشرکانو سره روان دی او عقیدې مسله پکې بیان شوې ده ښه تفصیلي. او ځکه علما دا وایي که څوک د مشرکانو سره بحث مباحثې زده کول غواړي، مناظرې چل زده کول غواړي، نو هغه دې سورة الانعام ولولي او په دې نظام پوه کړي. نو مقصد د سورت چې دی د توحید عقیدې پکې بیان کړې ده سره د دلایلو چې څه دلیل دی، عقلي دلیل، نقلي دلیل، هغه پکې بیان شوي. او شبهات د مشرکانو چې کوم دي په هغې باندې رد شوي دي. الحمدلله دا سورت اکثر د عقیدې بحث دی، نو په دې پوهېده اسان دي، څه دومره ګران څه پکې نشته چې ډېر تفصیل غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. ور شروع د توحید نه وشو. سورة المائده ختم شوی څنګه و چې باچایي ټوله د الله سره د ځمکې او اسمانونو. دلته اوس وګوره وایي چې ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وجعل الظلمات والنور، او پیدا کړي دي تیارې او رڼا. تیارې دا حسي تیارې هم دي چې کوم محسوسه او معنوي تیارې هم دي، او رڼا هم پیدا کړې ده. یو دا رڼا د ورځ ده، د سپوږمۍ ده، او رڼا د هدایت، رڼا د حق. نو هم دلته هغه مسله ده، ګوره ما تاسو ته ویلو چې تیارې ډېرې دي او رڼا یوه ده. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، بیا هغه کسان چې کفر یې کړی دی د رب خپل سره برابر ګڼي. برابر ګڼي مخلوق لره، یعنی تعجب خبره ده چې د کوم الله دا شاني، نو د هغه سره څنګه معبود شریک کې؟ خو کافران دا کار کوي. الله وایي هو الذي خلقكم من طين،
خاص الله غزات ته چې پیدا کړي یې تاسو د خټې نه ثم قضى اجله بیا فیصله کړې ده د نیټې د مرګ واجل مسمى عنده او نیټه مقرره ده د هغه سره ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ مکی مشرکانو به د دویم پیر راپاسېدو نه انکار کو او په دې کې به شک کو نو الله وایي زه هغه ذات یم چې ما تاسو د خټې نه پیدا کړي کوم رب چې پیدا کړي یې د خاورې نه هغه ته به دویم پیر راپاسول شي ګران خو نه دي بله پکې دا هم بیان شوه چې کوم رب دومره طاقتور او زورور دی د هغه سره مخلوق ولې شریک کړي الله موږ پیدا کړي یعنې موږ د هغه مخلوق یو اوس څوک رالېږي دا مخلوق د الله سره شریک کړي څومره به ظلم کوي بیا دا اولنۍ نیټه چې ده ثم قضى اجل دا نیټه د مرګ ده واجل مسمى او بیا نیټه مقرر کړې ده نو دا نیټه د قیامت ده وهو الله في السماوات وفي الارض او هغه الله معبود دی په اسمانونو او په ځمکه کې ابتدایي درسونه کې موږ دا خبره ذکر کړې چې د الله مطلب دی معبود المألوه چې عبادت کیږي نو الله هغه ذات دی چې عبادت په اسمانونو او په ځمکه کې کیږي د دې دا مطلب نه دی بعضې وهو الله في السماوات وفي الارض هغه الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم دی هغوی ته بل مطلب لري نه وهو الله چاته وایي چې عبادت کیږي نو هغه الله چې عبادت کیږي په اسمانونو کې او په ځمکه کې یعلم سرکم وجهرکم پوهیږي په پټو ستاسو او په ښکارو ستاسو ویعلم ما تکسبون او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ وما تأتیهم من آیه او نه راځي دوی ته یو نښه چاته اوس ګوره هوښیار اوسئ دا مکي صورت دی داسې تاسو ډایرکټ بعضو دا ټکې راچوو یهودو ته سوره مایده وال عمران او دې کې موږ روان یو که نه عادت شوي یهودو ته اوس هم وي هغه ورته خیال و د یهو کې ونښتو نو ویښ اوسئ دلته اوس د مشرکانو سره باس روان دی اکثر دا نه چې مکي صورتونو کې د یهودو نصارو باس نه وي خو ډېر لږ وما تأتيهم من آیه او نه راځي دوی ته یوه نښه من آیات ربهم د نښو د رب د دوی نه الا كانوا عنها معرضین مگر دوی د هغې نه مخ اړوونکي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم بس یقینا دوی دروغجن کو حق لره هر کله چې راغی دوی ته څه حق راغلی قرآن راغلی و رسول وسلم راغلی فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون نو زر د چې رابشي دوی ته خبرونه د هغه څه چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې دوی ټوکې به څه پورې کولې په عذاب پورې وخت په وخت به پیغمبر ته وي که نه وي که ته رښتینی راوله عذاب که ستا په لاس کې یو عذاب راوله که موږ دروغجن وي ته عذاب راوله په خپله به یې وي رابشي صورت الانفال کې دوی به وي یا الله که دا قرآن حقي نو ته په موږ باندې د اسمان نه د کاڼو باران راووره الله وایي صبر وکړه دوی ته به د دې عذاب پته ولګي د دوی چې پورې خندا کوي یا دا چې دوی ته به حقیقت ښه ښکاره شي د دې قرآن د دې وحي د دوی پورې خندا کوي نو حقیقت به ورته کله راښکاره شي کله به دوی عذاب راشي یا مرګ راشي الم یرو آیا نه ګوري دوی کم اهلکنا من قبلهم چې څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه من قرن قومونه یا پیړۍ مکناهم فی الارض ځای ورکړی و موږ هغوی ته په ځمکه کې ما لم نمکن لکم هغه چې ځای نه دی درکړی موږ تاسو ته یعنې هغوی ستاسو نه څه زورورو جیدادونه یې ډېرو بیا هم الله تباه کړي دي وارسلنا السماء علیهم مدرارا او رالیږلی و موږ باران په هغوی باندې پرله پسې ګوره الله وایي وارسلنا السماء او رالیږلی و موږ اسمان په هغوی باندې عربۍ کې چې کله داسې ویلی شي که دا مطلب چې اسمان راولېده موږ کله وایو که نه اسمان راوورېدو موږ وایو که نه وایو اسمان راوورېدو څه مطلب دی باران راوورېدو دلته هم دقه مطلب دی وارسلنا السماء دا چې داسې خود ساخته غونته کې مفتي که نه هغه دا وایي ترجمه غلطه شوه الله خو وایي چې رالیږلی و موږ اسمان په هغوی باندې پرله پسې هم صحیح ده اسمان اصل کې اوبه راغلي دي نو دا ترجمه هم صحیح ده او رالیږلی و موږ باران په هغوی باندې پرله پسې یعنې دومره نعمتونه الله ورکړي وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځولي وو موږ نهرونه چې بهېدل به لاندې د هغوی نه لاندې د هغوی نه لاندې د هغوی د کورونو نه د
د هغوی په ځمکه کې. دا مطلب د مخکې د دې قسمه ټکي وضاحت شوی. فاهلکناهم بذنوبهم، نو تباه کړل موږ هغوی په سبب د ګناهونو د هغوی. الله د مکې مشرکان ته وایي چې ولې تاسو به پاتې شئ. بل دا چې الله عدل پکې ښکاره شو چې الله اسې عذاب نه راولي، په ګناهونو یې تباه کړي. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، او را پیدا کړل موږ وروستو د هغوی نه قومونه نور. لکه دا خبره پرته ده چې الله په دې قادر دی چې تا ختم کړي او بل قوم راوړي. بل اعتراض هغوی دا کو د مکې مشرکانو خو ډېر اعتراضونه کول. یو دا و چې دا قرآن تا زباني یاد کړی دی، په موږ دی لولي. خو به جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ته آیت وي، هغه ته به یاد شو، بیا به بیانو. وایي دا تا ته څوک ښیي؟ موږ به هله دا قرآن منلی چې دا په پاڼو کې الله رالیږلی، په پاڼو کې، نو بیا به صحیح دی. یو به ورسره دا وي که ته رښتینی پیغمبر نو الله به په ملایکو کې یو ملک رالیږلی وي، او هغه به دا خبره موږ ته کړې وي که نه چې دا رښتینی پیغمبر دی. نو د دغه دواړو خبرو جواب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، او که نازل کړی وی موږ په تا باندې کتاب په کاغذونو کې، فلمسوه بأیدیهم، او مسه کړی وی دوی هغه په لاسونو خپلو، یعنی لیدلی وی، محسوس کړی وی. لقال الذین کفروا، خامخا ویلی به هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مګر جادو دی ښکاره. بیا یې نه منله. الله د هغوی عزت بیانوي چې دا ماته څه ګران نه دي، په پاڼو کې قرآن درلګي، وګوره بیا یې دله مني نه ګورئ. وقالوا وی دوی لولا انزل علیه ملک، ولی نه نازلیږي په ده باندې ملک. ملک یعنې فرشته، ملک په ملایکو کې. الله وی ما به دا کار کړی وی، دا ماته آسان دی. خو یو قانون دا یاد کوي چې کله یو قوم نښه وغواړي که نه نښه، او الله هغه نښه راښکاره کړي او دوی ونه مني، بیا سمدس عذاب راځي. رب العالمین دې مهرباني ته وګوره، هغه په سمدس عذاب راوستنه غواړي. نو ځکه الله وایي ولو انزلنا ملکا، او که موږ نازل کړی وی ملک، لقضی الامر، خامخا فیصله به شوی وی د کار د دوی، ثم لا ينظرون، بیا به دوی ته مهلت نه ورکړی کېدی. و دې ظالمانو ته وګوره د خپل خیر نه دي خبر ښه. ولو جعلناه ملکا، او که چېرته ګرځولی وی موږ دا رسول ملک. بله خبره هغوی دا کوله چې الله په انسانانو کې ولې پیغمبر رالیږو؟ که رالیږو نو په ملایکو کې به رالیږلی، یو فرشته به یې رالیږلی. الله وایي ما داسې هم کولی شوه، خو الله وایي که ما ملک رالیږلی وی که نه، بیا به ما د بشر په صورت کې رالیږلی، په صورت د انسان کې. ولې؟ ځکه چې بیا خو زمونږ د هغه سره ژوند نه تېرو، د هغه زمونږ سره نه تېرو. جبریل علیه السلام په خپل اصلي صورت کې راغلی و، رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی که نه، 600 وزرې. نو که چېرته الله پیغمبر په ملایکو کې رالیږلی وی، نو بیا به هم په صورت د څه کې رالیږو؟ د انسان کې. نو بیا به هم الله وی دوی به اعتراضات کولی چې دا څنګه فرشته ده او څنګه ملک دی چې په صورت د انسان کې دی. اعتراضات ګوره د دوی نه ختمېږي. ولو جعلناه ملکا، او که چېرته ګرځولی وی موږ دا رسول ملک، لجعلناه رجلا، خامخا ګرځولی به وی موږ ده لره سړی په شکل کې. وللبسنا علیهم ما یلبسون، او خامخا شک به راوستی موږ په دوی باندې هغه چې اوس دوی شک کوي. بیا الله وایي موږ به ښه ګډوډ کړی وی. دا اوس خو دوی ځان ګډوډ کړی دی که نه، اوس خو دوی ځان په قصد ګډوډ کړی دی. بیا به الله وایي چې که ما دا کار کړی نو ما به دوی ګډوډ کړی. بیا به دوی چې دا اوس څنګه فرشته ده، دا څنګه ملایک دي، په صورت د انسان کې دی. نو بیا به هم دوی ګډوډ وی. ولقد استهزئ برسل من قبلک، او یقینا ټوغې کړی شوي دي په ډېرو رسولانو پورې مخکې ستا نه. فحاق بالذین سخروا منهم، نو راګیر کړل هغه کسانو لره چې ټوغې کولې د هغوی نه، ما کانوا به یستهزئون، عذاب د هغه څه چې هغوی ورپورې ټوغې کولې. تسلي د پیغمبر ته چې یوازې تا پورې خلک مسخرې نه کوي، مسخرې په ډېرو پورې شوي دي او الله تباه کړي. نو یره پکې قریشو ته ده. قل اوایا سیرو فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې، ثم انظروا، بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، چې څنګه و انجام د تکذیب کوونکو حق لره. الله یری چې لاړ شي لږې قصې خو معلومې کوي د پوهانو، عبرت ترې والئ چې پیغمبران یې دروغجن کړي وو نو څه انجام و د هغوی. قل اوایا لمن ما فی السماوات والارض،
د چا دپاره دی اختیار د هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. الله وایي د دوی نه تپوس وکړه. او دا خبره یاد ساتئ، د اول نه د مکې مشرکینو ګوره توحید ربوبیت منو. توحید ربوبیت یعنی هغوی دا منله چې مالک الله دی، د ځمکې او اسمانونه د الله دی، رزق هغه ورکوي، پیدایش د هغه په لاس کې دی، مرګ هغه راولي. مشکل د هغوی په توحید الوهیت کې و، یعنی دا هر څه منل چې الله یې کوي، خو د دغه الله خالص بندګي نه کوله. په دې نقطه ځان پوه کوئ ځکه چې قرآن کې به دې نقطې ته ډېر ضرورت راځي په روان ایتونو، خصوصا مکي صورتونه. نو الله پیغمبر ته د دوی نه تپوس وکړه چې ځمکې او اسمان کې چې څه دي دا د چا په اختیار کې دي؟ قل لله، ته ووایه خاص الله لره دي. نو چې خاص الله لره دي نو بندګي د خالص بیا د هغه وشي که كتب على نفسه الرحمه، لازم کړی دی هغه په خپل نفس باندې رحم کول. الله اکبر، دا د الله احسان دی. ګوره په ځان باندې رحم کول دا لازم کړی دی. رحم د الله بیا دنیا او آخرت کې دی. دنیا کې رحم دا دی که نه پیغمبر را لېږلی، دا کتابونه، دا رزق، دا روغ صحت، دا بچي او شماری دی، دا د الله رحم دی. آخرت کې بیا رحمت د الله خاص دی مؤمنانو لپاره. ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، خامخا را جمع کوي به تاسو له ورځ د قیامت ته، نشته شک په هغې کې. لیکن یره ده چې ګورې حق الله ته به مخامخ کېږئ د کومو الله سره چې ای مشرکانو تاسو برخداران جوړوئ. الذین خسروا انفسهم، هغه کسان چې تاوان کې اچولي دي ځانونه خپل. څوک دي؟ څنګه یې ځان اچولی تاوان؟ کفر یې کړی، او دا لوی تاوان دی دنیا او د آخرت. فهم لا یؤمنون، بس دوی ایمان نه راوړي. او دوی کې بعض زدیان او عنادیان دي که الله وایي هغوی ایمان نه راوړي، د زد د لاسې خپل ځانونه تاوان کې اچولي. وله ما سکن فی اللیل والنهار، او خاص د هغه دپاره هغه څه دي چې دمه کوي په شپه کې او خورېږي په ورځ کې. د چا دپاره دي؟ الله دپاره. نو دې نه څوک مراد دي؟ ټول مخلوق. بارک الله فیک، ټول مخلوق ته مراد دی. ټول مخلوق د شپې دمه کوي او د ورځې خورېږي. وهو السمیع العلیم، او هغه هر څه اوري، پوهه دی. په دې مکي دور کې د مشرکانو ګوره وخت په وخت ډېر کوشش هم کړی دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره جوړ جاړی وکړي. او ځکه را به شي یو کم دېرشمه سپاره کې سورة القلم کې ودو لو تدهنو فیدهنون. ای پیغمبر دوی ګوره غواړي که ته لږه نرمي وکړي دوی درسره کوي. ځکه چې د ده د رسول صلی الله علیه وسلم د دلایلو مقابله هغوی نشوه کولی. نو کله به یې ویې زه خیر دې لږ ګزاره، کله به یې ورته ویې ته زموږ د دې خواله راځه موږ به ستا جومات ته درځو، کله به یې ورته ته زموږ د دې عبادت کوه موږ به ستا دې. الله وی جواب وله ورکه قل اوایا اغیر الله اتخذ ولیا، ایا سوا د الله نه ونیسم بل دوست؟ یعنی قمقلانو دا د کولو خبرې دي. او هغه الله پرېږدمه فاطر السماوات والارض چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې. وهو یطعم ولا یطعم، او هغه خوراک ورکوي او هغه ته خوراک نه ورکړی کېږي. اشاره هوښیار دپاره اشاره پوره ده چې ستاسو دا معبودان دا خو مخلوق دی، دا خوراک ته ضرورت لري، او هغه رب خوراک ورکوي، ضرورت ورته نه لري بل یې ورکوي. قل اوایا انی امرت ان اکون اول من اسلم، یقینا حکم کړی شوی دی ما ته د دې چې یم زه اول د هغه چا نه چې تابع دي الله ته، یا چې شم زه. یعنی ما ته دا حکم شوی دی چې ته به اولنی کس چې د الله د احکاماتو به تابع کېږي. نو زه به څنګه د هغه خلاف ورزي کوم؟ ولا تکونن من المشرکین، او مه کېږه د مشرکانو د ډلې نه. د پیغمبر نه مخکې مسلمانان څوک نه وو؟ نو دلته څنګه پیغمبر وی الله ما ته ویلي چې ته اولنی کس شه چې الله ته غاړه کېږدي اسلام قبول کړي په دغه زمانه کې. بارک الله فیک. دلته بعض ملګري ځایونه وه چې دوی سره لاس کې مصحف نه وي، خو دا ما ته پته نه شي چې دې کې به څه حکمت. یا خو یو سړي ته زباني یادي، که زباني یادي بیا هم ګورې
تفسیر په وخت کې چې د قرآن مخې ته نه ایښودی سړی پرې نه پوهېږي او یا به دې کې بل څه حکمت وي نو مهرباني به وکړي دغه حکمت بیا موږ ته هم ووایي چې سبا نه بیا موږ ټول دا قرآنونه کېږي او دغه شان به ناست شو دې کې فایده ده زموږ ټول نه لویه فایده ده چې الله موږ له اجر راکړي قرآن ته کتو کې اجر بله فایده ده چې زموږ ورسره تلاوت برابرېږي که څه غلطي هغه زموږ د برابر شي نور خپله مرضي ده په چا څه لازم نه دي فایده خپله ده او نقصان و خپل قل انی اخاف ان عصیت ربي ته ووایه یقینا زه یېرېږم که نافرماني وکړم د رب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه حدیث ووایه که ما د خپل رب نافرماني وکړم زه د هغه لویې ورځې د عذاب نه یېرېږم کومه ورځ ده قیامت ورځ ده ګوره واضح دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته محتاج دی او د هغه نه یېرېږي یو سړی پیغمبر قبر ته ولاړ دی ما د آخرت د عذابونو نه بچ کړه او پیغمبر په خپله وایي زه د آخرت د عذاب نه یېرېږم من یصرف عنه یومئذ هغه څوک چې واړولی شو د هغه نه عذاب په دغه ورځ فقد رحمه نو یقینا رحم وکړو الله په هغه باندې رحم که رحم الله دې موږ باندې رحم وکړي په هغه ورځ وذلك الفوز المبین او دا کامیابي ده ښکاره وإن يمسسك الله بضر او که ورسوي تا ته الله څه تکلیف دا اوس ګوره مشرکانو سره خبره ده چې تاسو دا وایئ چې راشئ زموږ د دې بوتانو په کوم بندګي کوئ زموږ د دې باباګانو د دې پیرانو نو الله وایي که چېرته تاسو ته څه تکلیف در ورسي فلا کاشف له الا هو نو نشته هېڅوک لرې کوونکی د هغې سوا د الله ده بس د الله سره بل څوک شریک کړي وإن يمسسك بخير او که ورسي تا ته څه خیر فهو على كل شيء قدير نو هغه په هر شي باندې قادر او را به شي انشاءالله چې الله وایي قرآن کې وایي که زه درته تکلیف در ورسوم نو زما نه علاوه یې څوک نشي لرې کولی او که زه درته خیر در رسول غواړم نو څوک یې بندولی نشي ښه مطمئن اوسئ ښه مطمئن او په الله باندې مضبوط یقین ساتئ او په سخته کې فریاد هغه ته کوئ ځکه چې دا سخت راوستونکی هغه دی او د دې ختمونکی دا هم هغه دی وهو القاهر فوق عباده او هغه زورور دی د پاسه دی په بندګانو خپلو الله د پاسه دی زورور دی موږ دا خبره مخکې ذکر کړو چې الله د پاسه دی اوچت دی نو اوچت دی په اعتبار د ذات د الله په عرش د پاسه دی اوچت دی په اعتبار د زور الله په مخلوق د پاسه دی څه مطلب دی یو چې زورور دی او الله اوچت دی په اعتبار د شان او مرتبې دا ټولې خبرې موږ ذکر کړي نو دلته وایي چې الله زورور دی وهو القاهر الله زورور دی فوق عباده د پاسه دی په بندګانو الله د پاسه دی په بندګانو په اعتبار د زور په اعتبار د ذات په اعتبار د مرتبې په اعتبار د علم وهو الحكيم الخبير وهغه حکمتونو والده خبردار دی قل أي شيء أكبر شهاده ته ووایه کم شی ډېر لوی دی په ګواهۍ کې دا څه مشرکان راغلي وو د رسول وسلم خواله او ورته وی نه یهودیان ستا دا خبره مني نه نصارا ستا په حقانیت باندې ګواهي ورکوي نو څوک شتي چې ستا په دې خبره ګواهي ورکوي نو الله پیغمبر ته وایي چې ته دوی نه اول تپوس وکړه کم شی ډېر لوی دی په ګواهۍ کې د جواب ورکړه قل الله ته ووایه الله د الله نه څوک لوی شتي په ګواهۍ کې زما د حقانیت ګواهي ورته ووایه چې الله یې ورکوي شهید بیني و بینکم ګواه دی په منځ زما او په منځ ستاسو کې ما میني تاسو میني د دې هر څه ورته پته ده او په دې باندې په خپله ګواه دی واوحي الی هذا القرآن او وحي شوي د ما ته د دې قرآن یو سړی به وایي چې خبره د ګواهۍ روانه وه قرآن وحي ولې ذکر کیږي د دې یو باریک جواب والا هغه ده مشرکان وی ستا د حقانیت ګواهي څوک ورکوي جواب وشو چې څوک یې ورکوي الله د الله ګواهي ورکول یو داسې دي چې وګوره دا قرآن یې ما ته رالیږلی دی نو چې الله وخت په وخت ما ته وحي رالیږي
معنی دا چې الله گواهی ورکوي چې او دا یقیني پیغمبر دی ونه رسېدی دې ته رسېدلک په داسې خبرو رسېدلک بیدار انسان غواړي او چې روجې پې ډېر اثر نه یې کړی نو دا مې یو قسمه گواهي ده او دا گواهي الله ورکوي ځکه چې که چېرته دا پیغمبر په حقه نه وی نو وحي ورته رالېږله نه یې رالېږله خو چې وحي را روانه ده دلیل دی چې الله گواهي ورکوي چې دا پیغمبر په حقه دی واوحي الي هذا القرآن او وحي شوی ده ما ته د دې قرآن لانذرکم به د دې دپاره چې ویروم تاسو په دې ومن بلغ او هغه څوک چې ورته ورسیږي دا قرآن یعنې ټولو دپاره دی هغه وخت کې چې څوک دی هغوی پې ویروم او چې چاته به دا قرآن رسي أئنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى ایا تاسو گواهی ورکوئ چې بېشکه د الله سره شتي لایق د بندګۍ نور تاسو خو دا خبره منئ که نه منئ مشرکانو ته الله وی که دوی مني او که نه مني خو یو خبره یاده کړه قل ورته ووایه لا اشهد گواهی نه ورکوم قل ووایه انما هو اله واحد یقینا هغه لایق د بندګۍ یو دی لکه تاسو ډېرې طریقې جوړوئ را جوړوئ چې جوړ جاړی کوو په دې کې جوړ جاړی نه کېږي هغه یو اله دی وانني بريء مما تشركون او یقینا زه بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو یې شریکان جوړوئ د الله سره زما د هغوی سره څه کار دی او د هغوی زما سره څه کار دی چې څو پورې د داسې اعلان د براعت نه یې کړی که نه دا وخته پورې د سړي نه کامل موحد او مؤمن نه جوړېږي دا خبره موږ آیت الکرسی وضاحت چې موږ کوو نو هلته موږ ذکر کړی الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یعرفونه پیژني دا پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني زامن خپل یعنې الله وایي که اهل کتاب ستا د حقانیت ګواهي نه ورکوي نو دا د هغوی ضد او عناد دی نور هغوی ته داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني او داسې خبره سورې بقره کې تېره شوې الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې اچولي دي ځانونه خپل فهم لا یؤمنون بس هغوی ایمان نه راوړي او هغه هم دغه اهل کتاب دی چې پیغمبر پیژني او ایمان پرې نه راوړي ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا او څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ معنا دنه لوی ظالم بل نشته مشرکان و په الله دروغ جوړول که نه به جوړول لازم به جوړول هر مشرک چې په دنیا کې شرک کوي د لازم په الله دروغ جوړ کړي دي کیدی نشي چې یو مشرک تی شرک وکړي بغیر د دې نه چې په الله دروغ جوړ کړي على الاقل دا خو وایي که نه چې دا پلانې د الله سره شریک دی نو دا په الله دروغ جوړول نه دي او بیا داسې نورې ډېرې قیسې هغوی کوي او کذب بآیاتې یا دروغجن ګڼي آیتونه د هغه الله انه لا يفلح الظالمون یقینا نه کامیابیږي ظالمان نه مراد څوک دي لازم که دې آیت ته وګورئ اول سر کې څه دي په الله یې دروغ جوړ کړي او د الله آیتونه دروغجن ګڼلي ټول جوابونه ستاسو صحیح مشرکان کافران خو جواب دقیق هغه یې که نه چې هغه د دې آیت د الفاظو دې سره لګي هغه ډېر خوند کوي ویوم نحشرهم جمیعا او په هغه ورځ چې راجمع به کړو موږ دوی لره ټول دا اوس د دغه خلکو حال بیانېږي چا چې په الله دروغ جوړ کړي دي د قیامت په ورځ چې کله الله راجمع کړي دوی ثم نقول للذین اشرکوا بیا به ووایو هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی أين شركاؤكم چرته دي شریکان ستاسو الذين كنتم تزعمون هغه کسان چې تاسو به پې ګمان کوو ګمان به پې د څه کوو چې دوی به موږ له سفارشي کوي الله ورته وایي چی شو اوس یو سوال تاسو نه کوم الله وایي موږ به ورته وایو چې څوک چی شو نه ټکي ته وګورئ شریکان دي دلته شریکان ستاسو نو اوس شریکان خو هغوی دا د الله سره جوړ کړي دي که بوتان دي که ونه ده که ګټه ده که پیرې دی که ملایک دي که هر څوک ده خو د الله سره شریک کړی نو الله ورته څنګه وایي چې ستاسو شریکان چی شو
نو د هغوی سره دا شریکانو خو دوی خو الله له شریکان جوړ کړي دي که نه نو دا د هغوی شریکان خو نه دي لکه بیا به ورته الله داسې ولورا به شي په قرآن کې الله به ورته داسې وایي چې شو هغه زما شریکان چې تاسو به ګمان کوئ پرېږدم ته دا مسله ګوره که روجي اخره پورې پیدا هم کوي ځکه هم چې یو هفتې پرېږدو دا وړې وړې خبرې د دې جواب بیا لټول پکار دي د دې وړو خبرو ګټې مسلې خو واضح شرکاو کوم چې شریکان ستاسو چې تاسو هغوی له په خپل مال او په بچو کې برخه ورکړې ده نو د ځان سره شریکان کړي دي هغوی به وایي که نه زموږ په دې څاروو کې دومره برخه د باباګانو ده زموږ په دې بچو کې دومره برخه ده د پلاني بوت ته زموږ د مال دومره برخه ده د پلاني بوت ته نو ځان سره شریکان کړي دي که نه دي دا مطلب یې شو اوس به ورسېدي ثم لم تكن فتنتهم بیا به نه یي بانه د دوی الا ان قالوا مگر دا چې وایي به والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دی په الله چې رب دی زمونږ نه وو موږ شرک کوونکي قسمونه به خوري چې موږ شرک نه دی کړی دا خو دوی دروغ وایي ولې دوی داسې وایي نو سوچ یې دی چې کیدای شي که د دې د لاسه خلاص شو که دروغ ووایي او د دې د لاسه خلاص شو را به شي قرآن کې نور ایتونو کې خصفاب وایي چې او یا الله موږ کړی نو دا څنګه سړی وایي چې دا خو ټکراو راغی نه ابر ورځ مته ستاسو قیامت ورځ 50,000 کاله نو یو ځای کې به دوی بیا زړه ته دا راشي چې راشه د دې خبرې اقرار کوو کیدای شي که الله د اقرار د لاسه وبخي انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره څنګه دروغ وایي په ځانونو خپلو باندې وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک شول د دوی نه هغه چې دوی دروغ جوړول د دروغ هغه معبودان او قیسې میسي هر څه ترې لاړو ورک شو ومنهم من یستمع الیک او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې غوږ ږدي تا ته د دوی ضد بیانوي عناد ما نږدې ورځ کې قصې ذکر کړې وه که چې بعض مشرکان به راتلو رسول سلم ته به د شپې غوږ یې څه مو اورېدلي وو که نه زه چې اورېدلي وم او بیا به یې د ورځې هر یو دا ښکاره کوله چې زه نه ومه خو مزه یې وله ورکړې وه راتلو به خو دې به پې اثر نه کوه الله وایي بعض د دوی نه غوږ ږدي تا ته دې نه دا فایده راووته چې دا غوږ نه ده یوازې دا فایده نه کوي چې څو پورې د زړه غوږ ورسره نه وي او دا سترګې نه ده دا یوازې کار نه کوي چې څو پورې دې سره د زړه سترګې نه بیا به حق ویلی هوا به ومنهم من یستمع الیک او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې غوږ ږدي تا ته وجعلنا على قلوبهم اکنه او ګرځولي دي موږ په زړونو د دوی پردې ان یفقهو د پوهې د قرآن نه وفي اذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې بوج لره نو په غوږونو کې بوج دی په زړونو یې پرده ده دوی په قرآن پوه شي نه پوهېږي او دا پرده چې د دوی په دې غوږونو راغلې ده او په زړونو دا هم د دوی د کفر د لاسه سورې بقرې اولني ایتونه دي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم هلته دا بیان شي نو الله دوی سره څه ظلم نه دی کړی زدیان او عنادیان دي د دې باوجود چې قرآن اورېده وله مزه ورکوي ګوره او په زړه کې مني چې حق دی الله څه وایي وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها او که ویني دوی هره نښه نو ایمان نه راوړي په هغې باندې حتی اذا جاؤوک تر دې چې راشي ستا خواته یجادلونک جګړې کوي تا سره پکار ده چې غاړه یې ښودی د الله یې منلی نه 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 الله راشي ډایرکټ ستا خواله په جګړې شو يقول الذين كفروا ويا کسان چې کفر یې کړی دا قرآن مگر قیسې دي د پوخانو څنګه قیسې د پوخانو یعنی دا پوخان بیان شوي دي دا څه نوي څه نه دي څه اول پیر پیغمبر نه یې راغلی او موږ ته دا پوخا به هم خلکو دا قیسې کولې د دې څه حقیقت نشته وهم ینهون عنه وینأون عنه
او دوی منکی خلق ددنه او پخپل هم لري کیږي ددنه. یعنی دوی د مکې مشرکانو دوه ډیوټیانې پخپله غاړه اخیستې دي. یو ډیوټي دا ده چې خلق منع کوي، دویم ډیوټي څه ده؟ پخپله هم منع کېږي. نو د مکې مشرکان هغه به د مکې ته د رادننه کېدو دا لارې نه دي، په دې کې به ناست وو. د څه دپاره؟ چې دا خلک څوک راځي ورته ویروي داسې کس پیدا شوی دی او داسې ویې نه منئ ویې نه منئ. الله وایي دوی پخپله هم منع کېږي او بل هم منع کوي. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او نه تباه کوي مګر نفسونه خپل. وما يشعرون او نه پوهېږي. پته به یې ولګي ولو ترى إذ وقفوا على النار او کچرې وینې ته هغه وخت چې وبدرولی شي دوی په اور باندې. اور کوم یو؟ د جهنم اور. معنی دا یې پیغمبره که ته هغه وخت دوی وینې که نه په کوم وخت چې به دوی یعنی ای پیغمبره که ته وینې هغه وخت چې دوی به ودرولی شي د اور په غاړه نو عجیبه حالات به د دوی وي. څنګه؟ فقالو نو وی به یا لیتنا هی افسوس دی موږ لره نردو چې موږ واپس کړی شوې ولا نکذب بآیات ربنا او دروغجن نکو آیتونه د رب زموږ ونکون من المؤمنین او شو موږ د مؤمنانو. دا ارمان به دوی کوم ځای کوي؟ آخرت کې. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکاره شو دوی ته هغه څه چې دوی به پټول مخکې د دې نه. څه ورته راښکاره شو؟ هغه حق چې دوی پټو ورته راښکاره شو. یوه هغه خبره چې دوی پټوله چې آخرت نشتی جهنم نشتی هغه ویلي دوی راښکاره شو. هغه خبره چې دوی ورته شرک نه وي او دوی شرک نه ګڼو هغه ورته راښکاره شو چې او دوی شرک کړی. الله پې ګوایي کوي، اندامونه پې ګوایي کوي، ملایک پې ګوایي کوي. نو دوی ته هر څه په دغه ورځ الله وایي راښکاره شو. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه او که واپس شي دوی خامخا ورګرځي به هغه کارونو ته چې منع کړی شوي دي د هغې نه. وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي. دا د الله علم دی. الله سره علم د ماضي دی، الله سره علم د حال دی چې اوس څه کېږي، الله سره علم د مستقبل دی چې روان وخت کې به څه کېږي، او الله سره علم د هغه شي دی چې نشتي. که وی نو دی به څنګه وي الله ته پته ده. شتي نه خو که وی نو څنګه یو دلیل پې دا دی الله خو دوی واپس نه راپرېږي دنیا ته. آخرت نه څوک راتلی شي؟ نشي. هغه الله وایي که رالې دوی واپس راغلل وګوره بیا هم نه الله ته پته ده. وقالوا وی دوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا مګر ژوند دی زموږ نږدې ژوند یعنې دلته دنیا دا ژوند آخرت نشتی وی والعیاذ بالله. صرف دلته دنیا ده. دې طرف ته توجه ورکړې او دا خبره یاده کوي د آخرت تباهي که د کافر ده او که د مؤمن او مسلمان ده آخرت کې د تباهي یو لویه وجه دنیا له توجه ورکول د حد نه زیات. نو دوی وایي چې اصل ژوند کوم یو دی؟ هغه د دنیا ده. وما نحن بمبعوثین او نه یو موږ دوباره راپورته کړی شي. آخرت نشته. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او که وینې ته هغه وخت چې وبدرولی شي دوی رب خپل ته هغه کوم آخرت چې نه منو هغه به راشي او دوی به الله ته ودرولی شي. قال الله به ورته وایي الیس هذا بالحق آیا نه دی دا ژوند حق؟ تاسو کوي چې بیا بیا راپاڅېده نشته نو دا حق دی که نه؟ قالو وایي به دوی بلا او ولې نه وربنا قسم دی په رب زموږ. تاکید ته ګوره او ولې نه او قسم او دې نه دوی منکر. قال وبوی الله فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون بس وسکې عذاب په سبب د دې چې تاسو کفر کوئ. تاسو له دې په خپله چې دی ځان حقدار کړی دی. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانیان شول هغه کسان چې دروغجنې ګڼو ملاقات د الله. الله اکبر. ملاقات د الله او دا ورځ به موږ ټولو باندې راشي. الله ته به مخامخ کېدی که هغه کافر دی او که هغه مسلمان دی الله ته به مخامخ کېږي. حتی اذا جاءتهم الساعة بغته
تر دې چې کله راشي دوی ته قیامت ناڅاپه دوی خو مني نه که نه خو قیامت راغی ناڅاپه قالوا وی به یا حسرتنا هی افسوس دی موږ لره على ما فرطنا فيها په هغه څه چې کوتاهي کړې ده موږ په هغې کې دوی کوتاهي په څه کې کړې وه نه آخرت په باره کې د تاسو ته چې کله زه سوال وکړم دې آیت ته خیر دی یو نظر بیا دې چې را سترګې راړوي او د سترګو د راړولو دومره وزن نه دی چې دا راړی نو یو پاو ساعت پکې لګي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا خبره نه ده روانه چې چا قیامت دروغجن ګڼلی دی هغه تاوانیان دي نو کله چې اچانک قیامت راشي دوی به وایي چې های افسوس دی زموږ على ما فرطنا فيها په هغه څه کې چې کوتاهي کړې ده موږ په هغې کې هغه په باره د قیامت کې ده وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دوی به اوچتوي بوجونه د ګناهونو خپلو په شاګانو خپلو الا ساء ما یزرون خبردار بد دی هغه بوج چې پورته کوي دوی دوی به قیامت ته راشي تباهۍ ته ګوره یو خو دوی دا ورځ نه منله او هغه ورځ راله او داسې راله چې الله وایي سره د بوجونو به را مخامخ شي وما الحیات الدنیا الا لعب وله او نه دی ژوند دنیوي مګر لوبې او مشغله ده دې له دومره توجه مه ورکوه الله وایي چې آخرت ته نه هېر شي مشرکانو وله توجه ورکړې وه نو انجام یې څه شو وللدار الآخرة خیر او خامخا کور وروستنی ډېر غوره دی للذین یتقون د پاره د هغه کسانو چې تقوا لري افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرئ تاسو عقل نه لرئ تاسو چې همیشه ژوند یو سړی خرڅ کړي او په بدل کې واخلي عارضي ژوند یا همیشه ژوند تباه کړي او آباد کړي هغه عارضي ژوند چې یو څو ورځې پکې دی میلمه دی قد نعلم یقینا پوهېږو موږ انه لیحزنک الذي یقولون چې بېشکه خبره دا ده چې خامخا خفه کوي تا لره هغه څه چې وایي دوی الله اکبر د مشرکانو به ډېره ګستاخي کوله او ډېرې ګډې وډې به یې ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو انسان دی او دا د انسان فطرت دی طبیعت دی چې دی په دې خبرو خفه کېږي او بیا چې هغه رښتینی سړی ورته دروغجن وایي کله به یې وي دی راوتی دې دپاره دی چې باچایي غواړي کله به یې وي دی واده کول غواړي کله به وي د پیسې غواړي کله به وي لیونی دی کله به وي بیمار دی کله به وي پیریان پي دي دې خبرو به رسول سلم خفه کو زړه به یې تنګ شو ځای په ځای کله د هر طرف نه چې دا خبرې راځي په انسان لګي که نه انسان سره زړه تنګ شي الله وله تسلي ورکوي ما ته پته ده چې دا دوی چې څه وایي تا خفه کوي فانهم لا یکذبونک بس یقینا دوی دروغجن نه ګڼي تا ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون مګر ظالمان د آیتونو د الله نه انکار کوي تسلی ولا ورکوي چې دوی ګورې ستا سره دشمني داسې نشته دشمني چې دوی تا سره جوړه شوې ده د څه د لاسه ده هغه یې د وحي د لاسه نو دوی ته دروغجن نه ګڼي څنګه دوی ته دروغجن نه ګڼي او حالانکې موږ بار بار وایو چې مکې مشرکانو پیغمبر دروغجن کو وایو که نه وایو او دلته الله وایي دوی ته دروغجن نه ګڼي نو دوی هم دروغجن خو وګڼو قرآن نه ودي دروغجن خو یې وګڼو که نه زما سوال دی وګڼو که نه الله وایي چې دوی ته دروغجن نه ګڼي فإنهم لا یکذبونک دوی ته دروغجن نه ګڼي د مکې مشرکانو پیغمبر دروغجن ګڼلی که نه دی تاسو په هر ځای کې جواب صفا نه راکوئ ځکه چې بیا په خپله نښلی په خپل جواب کې مشرکانو پیغمبر ته دروغجن ویلی دی که نه دی الله ورته وایي تا ته دروغجن نه وایي زه د دې تپوس کوم غواړم تاسو بارک الله فیک دا جواب زما پکار ای پیغمبره دوی په زړونو کې ګوره تا ته دروغجن نه وایي دوی په زړونو کې تا دروغجن نه وایي دوی که دروغجن پیغمبر ته وایي داسې دوی په جب وایي نو دوی ته ښه پته لري چې دا سړی رښتینی نو چې یو سړی تاسو ته پته لري چې رښتینی دی نو بیا وله ولې نه منئ الله وایي اصل کې د دوی دشمني زما د ایتونو سره قرآن سره وحي سره
نو دوی د هغې د لاسه تا نه انکار کوي، د هغې د لاسه تا ته هم دروغجن وایي. ولقد کذبت رسل من قبلک، او یقینا دروغجن ویلی شوي دي ډېرو رسولانو ته مخکې ستا نه. فصبروا على ما کذبوا، نو صبر کړی و هغوی په هغې چې هغوی ته دروغجن ویلی شوي، یعنې ته هم د هغوی په شان صبر کړي. واوذوا، او تکلیف ورکړی شوی و هغوی ته، حتی اتاهم نصرنا، تر دې چې راغله هغوی ته مرسته زموږ. ته به د هغوی په شان صبر کوې، الله به ستا مرسته کوي. ولا مبدل لکلمات الله، او نشته هیڅوک بدلونکي د کلمو د الله. کلمې د الله څه مطلب دی؟ وعده د الله، یعنې الله چې کومې وعدې کړي دي که نه، او په هغه وعدو کې یوه دا ده چې زه به مرسته کوم ستا او د نیکانو خلکو د انبیاو، نو دا نه بدلیږي، دې کې څوک ګوتې نشي وهلی. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، او یقینا راغلی دی تا ته خبر د رسولانو نه، د پوخانو خو تا ته الله وی خبر راغلی دی، نو صبر به کوې. د رسول صلی الله علیه وسلم لوی هیرس و چې د مشرکان ټول ایمان راوړي، چې ټول ایمان د هغوی به مطالعه کوه. که ته په رښتیا پیغمبري دا غرونه وخوځوه، که ته په رښتیا پیغمبري د اسمان نه دې داسې وشي، لاره دې کولی وشي، ملایک دې راشي، دا دې وشي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د ارمانو چې د دوی د مطالبې پوره کېدی، ولې چې دوی ایمان راوړي. الله ورته دلته وایي صبر کوه، دا ستا لاس کې دی. وإن كان كبر عليك إعراضهم، او که چېرته ګراني په تا باندې مخ اړول د دوی چې نه مني او تا ته دا ډېره ګرانه ده. فإن استطعت، نو که طاقت لري ته ان تبتغي نفقا في الأرض، چې ولټې یو سورنګ په ځمکه کې، او سلما في السماء، یا پوړۍ اسمان ته، فتأتيهم بآیه، به چې راوړې ته دوی ته څه نښه. یعنې که ته دومره هیرس کوې که نه، او غواړي چې هره نښه دې د دوی پوره شي، هره مطالبه دې پوره شي، دوی ته ولې راوړه ځه. هره مطالبه خو به دوی نه پوره کېږي. او که ته ډېر هیرس کوې، یو په اسمان کې اسمان ته وروښه چې نښه راوړه، یا دې ځمکه کې یو سورنګ وکړه، سوری پکې وه، ورشه پکې نښه راوړه، هېڅ نه شي کېږي. نو ځکه الله وایي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، او که غوښتې الله خامخا راجمع کړي به وي دوی په هدایت باندې. الله داسې کولی شو چې ټول خلک به نیغه لار وي، الله داسې ونه کړو. دا خو امتحان دی. نو ځکه ورته الله وایي فلا تکونن من الجاهلین، بس مه کېږه د ناپوهه خلکو نه. ګوره دا قسمه خبرې الله پیغمبر ته کولی شي، او ښه ډېرې ورته کولی شي. ولې؟ بندې دی، هغې رب دی، دا زورنه وله ورکولی شي، هغې تربیت کوي، هغې ساتنه کوي، دا د هغه استازی دی. دعوت چې رسول وسلم چلو، نو دعوت ګوره همیشه چې رواني، نو دوه قسمه خلک مخې ته راځي. یو هغه چې عناد پکې نه او خبره واوري، دویم هغه دی چې خبرې ته غاړه نه ایږدي. نو دا کم خلک چې خبرې ته غاړه نه ایږدي، دا داسې دي لکه مړي. انما یستجیب الذین یسمعون، یقینا خبره مني هغه کسان چې اوري. ولې دې مشرکانو کافرانو نه اورېده؟ یعنې هغه حق یې نه اورېدو، یا په زړه نه دی اورېدلی، نو دوی خو ستا خبره نه اوري. بله دا مشرکانو به ظاهري خبرې هم نه اورېدې، لازم نه دی چې موږ ورسره دا ووایو چې د زړه په وګونې نه اوري. را به شم دې قرآن کې چې کله به د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې په دوی لګېدې، دې غوږونو کې به ګوتې کېښودې، او دا جامې به یې په ځان راواړولې چې د اواز په موږ نه راځي، څادر به یې په ځان راواړو. نو دوی دواړه طریقې کړي دي. خبره هغه څوک مني چې غوږ ورته ایږدي. والموتى یبعثهم الله، او مړي راپورته به کي هغوی لره الله، ثم الیه یرجعون، بیا به خاص هغه ته واپس کړی کېږي. خیال هم دی که نه؟ صرف په ترجمه سړی نه پوهېږي که نه؟ تاسو پوه شوئ، لازم وضاحت ته ضرورت لري. او که څوک وایي زه پوه شوی یم، نو ته به مخکې دا وضاحت اورېدلی وي. اوري خبر هغه څوک چې غوږ ایږدي،
او مړي به الله آخرت ته راباسي. الله اشاره دې ته کوي دا چې څوک ستا دعوت نه اوري دا مړي دي، او مړي خو په قبرونو کې پراته دي، هغوی خو هېڅ هم نه اوري، خو به الله به آخرت ته راباسي. نو تشبیه د هغه کافر چې غوږ نه ایږدي د چا سره؟ مړي سره. موږ دا مسله کې څه بیان کړې وه مخکې چې اصل دا دی چې مړي نه اوري. اصل قانون د الله دا دی مړي بلکل نه اوري، الا هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې الله او د الله رسول نشاندهي کړي. پای کې یو ځای رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مړی ښخ کړی شي نو او دا خپلوان ته واپس ځي نو دې دغه ټیم کې د هغوی قدمونو اواز اوري. دا موږ په ایمان دی، خو صرف دقه هم رااوري. څومره چې الله او د الله رسول موږ ته خبر وکړي موږ منو. دغه شان رسول الله وسلم چې د بدر د غزا نه بعد هغه کافران مردار کړی شوي وو، هغوی د کوهي کې دننه پراته وو، رسول صلی الله علیه وسلم ورته خبرې کولې، وایي اوس درته پته ولګېده که نه؟ نو زموږ د ایمان دی چې دغه ټیم کې الله د هغه دا خبرې په دې مشرکانو اورولې، خو د دغه ټیم کې نور اصل دا دی چې مړي نه وو. زموږ په ملک کې چې افراط و تفریط موږ نه کړی که نه، نو په موږ وخت نه پاس کېږي دغه علاقو کې خصوصا. بعض هغه دي هغوی مړي بلکل نه اوري. نو چې کله ورته ته دغه قرآني آیات یا حدیثونه مخامخ کړي چې د هغې نه ښکاري چې بعض ځایونو کې اوري، نو د هغې نه چورلټ انکار کوي. یعنې خیر دی زه دې به کفر کې واقع شم، خو چې زما د مذهب او د مولوي صاحب خبره هغه مانه پاتې نه شي، نو یې مړي بلکل نه اوري. بل طرف ته کوم یو دي وایي مړي همیشه اوري. نو د هغوی د لاسه دغه عقیدې د لاسه دغه درګاهونه او دربارونو د دروازې کولاو شوي دي. دوی ته د چغې ویل، دوی خواله ورځي، په دوی سلام اچوي، تا پیچې، دا ټولې خبرې دي د لاسه کولاو شي او دواړه په غلطه دي. اصل دا دی چې مړي نه اوري، دا قانون دی. او په کومو ځایونو کې چې الله او د الله رسول ویلي دي چې اوري یو اوري. څومره ښایسته عقیده شو. نه موږ د الله او د الله د رسول نه مخکې شو، نه دې موږ شاته شو، د ځان نه بدګوتې ونه وایو. یو ورځ دغه کسانو کې دا کوم چې وی مړي بلکل نه اوري، زما سره یو کس ملاو شو، ما ته ویل ابلو زما ستا بیان واورېدو. مولوي صاحب تعجب وکړو. نو ما ولې څه وکړو؟ وایي تا خو وایي چې مړي اوري بعض ځایونو کې. ما یې جي ما ویلو، ما بلې نه دې خبر کړه. وایي څه؟ ما مړي خبرې هم کوي. ته خو ما ته اندازه ولګېدې چې طبیعت دې به دې خراب. مړي بعض ځایونو کې خبرې هم کوي. دا هم زموږ ایمان دی. موږ الحمدلله الله راته داسې عقیده را نصیب کړې ده چې الله او د الله رسول څومره وایي او څنګه یې وایي هغه شان پې زموږ ایمان نه ترې مخکې کېږي او نه ترې وروسته کېږي. او که هغه زموږ د پلار خلاف راځي او که هغه زموږ د نیکه خلاف راځي او که هغه د مولوي صاحب او که د کتاب د هر چا خلاف. نو یې څنګه ما یې دا منکر او نکیر چې راشي سوالات کی ما یې سوالات خو مني که نه؟ ویې نو په دې کې الله داسې راګیر کو ما یې سوال جواب به دې څنګه ورکړي چې وانه اوري. بس یاره ما ته ګوري دا کله سړي سره جواب نه دی به یې ګوري سړي ته. ما ته کتو په یو نه ما یې چې وانه اوري جواب به ورکړي. من ربک اوري به که نه؟ نو ما یې دا پرې چې واوري بیا به څه کوي؟ او چې جواب ورکړي خبرې به نه کوي. ما ته وایي تاسو د دین نه اخري خبره ما ته دا وکړه، ما ته اوس هم یاد دی او موږ ولاړو په لاره کې اخري ما ته دا وکړه هغه ټوکې وګوره جوړ وایي تاسو د دین نه هسې مسخره جوړه کړې. ته روجي کې زه نه دا طریقه ده. زمونږ کار دی پړکول په څه په دلیل. نو هغه ته ما دا وایي ما مسخره چې ما نه ده جوړه کړې تا ترې جوړه کړه. څنګه؟ الله او د الله رسول چې څه ویلي دي زه یې منم، ته یې مني؟ ته نه اوري. ما درته ووایي چې منکر نکیر چې خبرې کوي دی به اوري که نه به اوري؟ ته کلی شوې. بیا چې جواب ورکوي نو څنګه به جواب ورکوي؟ ته کلی شوې. ځکه ته متاثر یې د خپلو مشرانو نه هغوی مړي راوړي. نو مسخره د شریعت نه ما جوړه کړه که تا ته جوړه کړه؟ الحمدلله زمونږ مسله
واضح دا. وقالوا اویدوی لولا نزل علیه آیة من ربی، ولی ننازل ولیکیگی پا دبان دی نخد طرف در رب ددنا. دا مکی مشرکانو روزانه نوی نوی مطالبی، نو دا بیوی ویلا زمان دا مطالبی مطابق پا دبان دی نخ ولی نرازی. قل اوایا ان اللہ قادر على ان ينزل آیة، یقینا اللہ قادر دے پا دی چی نازل کی نخا، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، مگر دیر دا دوی نپوئیگی، دیر پا دی خبر نپوئیگی چا اللہ کو قادر دے. خو اللہ سا دا دوی حکم تا ندے ناس، یا محتاج ندے دوی تا، یا دا دوی اختیار نچلیگی چی کل با دوی وی نخجو اللہ با نخ را لیگی و چی سنگا نخجو بس را لیگی. اللہ قادر دے خود ہر سخ پل وقت. وسوی چی اللہ قادر دے نو علم دا اللہ تا اگر سمر پراخ دے، دی رب تا نخی لاری گل سگران خو ندی، کو چی کل دا رب نخ نرا لیگی نو پا دی کی حکمتو نے. وما من دابا او نشتی هزن دا سرے فی الارض پزمکا کی ولا طائر او نمرغی یطیر بجناحیه چی الوزی پا وزرو خپلو سر الا امثالکم مگر دلی دستاسو پشان. اللہ وی چی یوازی تاسو انسانان نو سیدے، قسم دلی دا زند سرو او دا مارغانو بری دنیا کی دی. ما فرطنا فی الكتاب من شئی، ندے پریخ منگا پا دی کتاب کی سشے. کم کتاب کی؟ لوح محفوظ کی. بارک اللہ فیک. دا در سمر امتونا چی دی، سمر دلی چی بدی دنیا کی دی، انسانان علاوہ مارغانو کی دی، زناورو کی دی، پیریانو کی دی، ارچا کی دی. اللہ وی دا دوی ہر سما پا تقدیر کی لکلی دی، پا لوح محفوظ کی لکلی شی. دا وی رزق، دا وی جون، دا وی حالات کم رب سر چی دوم رب پراخا علم دے دتا نخیر علی گل سگران دی ندی گران. ثم الى ربهم يحشرون، بیا بخاص رب خپل تدوی واپس کی. والذین کذبوا بآیاتنا، واغا کسان چی دروغجن گنی آیتون زمن، سم و بکم کاندی او چاڑاگان دی، فی الظلمات پتیرو کی دی. پتیرو کی ولی دی نا دیتو وری دروغجن گنی آیتون دا اللہ کاندی او چاڑاگان دی، کاندی او چاڑاگان دی بس پتیرو کی پراتی دی. من یشاء اللہ یضللو، اگر سوک چی اگواری اللہ اگر لرنو گمراہ کیا گلر. مانا دوی چی بری تیرو کی پراتی دی، دا اللہ دا تیرو تورا چوری دی، دا دوی دا عمالو دناس. ومن یشاء یجعله على صراط مستقیم، او اگر سوک چی اگواری اللہ وگرزی اگر لرب لار نیگا. ہدایت چاہتا ورکول، گمراہی چاہتا ورکول، دا چاہ کار دے؟ اللہ کار دے. ہر وقت دا اللہ نے ہدایت گواری ہو، او بلا ہر وقت دا سوال کو چی اللہ ما پر دینی اگلار پاتی کی. قل او آیا، اس گورا یاری سنگا مہربان رب دے قسم طریقو سرے بدی قرآن عظیم کی منگتا خبری کردی تھی. یعنی کہ قیامت پر منگ سر سبانا نشتی کا مشرکان دی، کہ یہود و نصارا دی، کہ مسلمانان دی، کہ ارسو دا سور پبل اندازی پو کئی یاری. قل او آیا ارائیتکم خبر را کئی ماتا ان اتاکم عذاب اللہ، کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ، او اتتکم الساعة، یا راشی تاسو تا قیامت. اغیر اللہ تدعون، ایا غیر دا اللہ نبرابلی تاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتی. یعنی کپتاسو وسخت رالا دی مشرکان تو ہوا یا قیامت راشی نو تاسو با دی باباگانو تا بچے گوائی، دی بوتانو تا بچے گوائی. او دا مکی دا مشرکانو دا صفت بیان شوئے دی چی دوی با پسخت کی چکی چاہتا ہوا دی اللہ تبا. مطلب دا شو چی اے مشرکانو سوچو کئی چی دا عذاب پا وقت یا قیامت پا وقت یا پسخت کی تاسو دا نرا بلی نبی دا سکار شو. ذکر وتوی بل ایاہو تدعون، بلکہ خاص اللہ لرا بلی تاسو. فیکشف ما تدعون الی، بلکہ خاص اللہ لرا بلی تاسو. فیکشف ما تدعون الی، نو لری بکی آگا تکلیف چی تاسو راغوار یا گیتا.
انشاء کو غواړي هغه وتنسون ما تشركون او هیر شي تاسو نه هغه چې تاسو شریکان جوړوي د الله سره هغه باباګان او بوتان او ورسته شي هیر شي او موږ دا خبره ذکر کړې وه شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی په کتاب کشف الشبهات کې وی زمونږ د زمانې مشرکان د مکې د مشرکانو نه بدتر دي د دوو خبرو د لاسه یوه ده وی د مکې مشرکانو به صرف په راحته کې شرک کوو په سخته کې به یې نه کوو او زمونږ هغه له په سخته کې ښه زور ورکړي دویمه ده هغوی د الله سره کاڼي ونې ملائک انبیا داسې اوچت اوچت خلک یې ورسره یا خو یې ورسره نیکان خلک شریک کړي یا یې داسې مخلوق شریک کړی چې هغوی ګناه نه ده کړې لکه کاڼی ونه داسې او زمونږ د زمانې هغه خلک یې ورسره شریکان کړي دي چې په خپله ګوی ورکوي چې دوی مونځ اودس نه کوي او بیا هم د الله سره برخداران کړي دي ولیاد بالله نو الله به تاسو نه دغه سخته لرې کړي او تاسو نه هیر شي ستاسو هغه معبودان ولقد ارسلنا الى من قبلك او یقینا لېږلي دي موږ رسولان ډېرو امتونو ته مخکې ستا فاخذناهم بالبأساء والضراء بس راونیول موږ هغوی په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې قسمه قسم تکلیفونه الله را لېږلي دي ولې لعلهم يتضرعون د دې دپاره چې هغوی عجزي وکړي الله ته کیدای شي که د دې د لاسه دوی الله ته واپس شي دومره مهربانه رب دی ګوره دا سختې او تکلیفونه پې ولې راولي چې کیدای شي دوی الله ته واپس شي فلولا اذ جاءهم بأسنا بس ولې نه وه کله چې راغی هغوی ته عذاب زموږ تضرعو چې عجزي کړی دی الله وایي هغوی عجزي ولې نه کول ولكن قست قلوبهم مگر سخت شو زړونه د هغوی په ځای د دې چې عجزي کړی زړونه یې ښه سخت شو مؤمن د الله نه یریدونکی هغه باندې چې کله تکلیف راشي سخته راشي هغه ته عبرت دي او عجزي پکې پیدا شي الله ته واپس شي ځکه چې ورته پته وي چې دا سخته زمانه د الله نه له بل څوک نشي لرې کولی خو الله وایي هغه ظالمانو هغه زړونه ښه سخت شو وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او ښایسته کړو هغوی ته شیطان هغه څه چې هغوی به کول چې نه جي تاسو ښه په صحیح لار روان رب العالمین هم د هغوی سره یو کار وکړو فلما نسوا ما ذکروا به بس هر کله چې هیرې کړې هغوی هغه خبرې چې نصیحت پې کړی شوی و هغوی ته یا نصیحت کړی شوی و هغوی ته په هغې سره دا کومې خبرې وحي په وحي باندې هغوی ته نصیحت شوی و که هغوی هغه هېر کو هېرولو څه مطلب دی شاته ګزار توجه یې وله ورنه کړه یو خو نصیحت ته ونه کتو بلې سختې د مال او سختې د بدن ته ونه کتو چې امتحانونه ولې راغلي هر څه یې پرېښودو فتحنا عليهم ابواب كل شيء نو راکولاو کړې موږ په هغوی باندې دروازې د هر شي الله وله د دنیا سمه ورکړه سره د هغوی د بېدینۍ دا د الله ډېره عجیبه طریقه ده د رانیو الله دې موږ د دې نه ساتي حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی د الله نافرماني کوي او الله وله هر څه ورکوي نو پوه شي چې الله ده ته طریقه جوړه کړې ده د رانیو دا هم ګورې د الله د رانیو یو طریقه هغه سړی خوشحاله وي او زړه کې دی که زما دا کار غلط وي یا زه د الله نه خوښ نو ولې به ما له د هر څه راکول خطرناکه خبره دا ده او یکدم یې الله راونیسي دغه قومونه چې الله ته پیغمبران رېږلي دي او هغوی د سختو نه عبرت وانغستو د نصیحت خبرې یېرې کړې الله ورله هر څه ورکړو نو څه وایي الله حتی اذا فرحوا بما اوتو تر دې چې خوشحالي وکړه په هغه څه چې ورکړی شي و هغوی ته اخذناهم بغته نو راونیول موږ هغوی ناڅاپه فاذا هم مبلسون بس په دغه وخت دوی ناامیده وو ناامیده شو د هر څه ناامیده شو د الله د رحمت نه ولې ناامیده شو چې دغه الله هغوی منلی نه دي ناامیده شو د آخرت نه ځکه چې دغه آخرت یې منو نه فقطع دابر القوم الذین ظلموا بس پرې کړی شوې جړلې د قوم هغه چې ظلم یې کړی هغوی جړلې پرې کړی شو
والحمد لله رب العالمین او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د مخلوقاتو دي. د دې نه دا فایده راووته چې د دین د دشمنانو په هلاکت به خوشحالیږي، د دین د دشمنانو په هلاکت به خوشحالیږي. بعض وایي نه مه خوشحالیږي، د ده به مو الله تا نه تپوس کوي چې دی ولې کافر مړ شو، تا ولې ده ته تبلیغ نه کړو. الله د هر کافر په باره کې زموږ نه تپوس نه کوي. دعوت رسېدلی دی ټولې دنیا ته. علما لګیا نه دي، په هر ژبه کې لګیا دي، نو بیا ولې الله د امت د هر فرد نه تپوس کوي؟ نو دا خبره چې څوک کوي بې دلیله دی. الله یې مخکې پوه کوي او دې کې ګورئ سوچ کوئ. ښه دا خبرې صرف د مکې د مشرکانو دپاره نه دي، په دې کې سوچ کوئ چې تاسو د توحید د نعمت محسوس کوئ چې کوم الله تاسو له درکړی دی، او د شرک هغه قباحت وګورئ. قل اوایا ارأیتم خبر راکئ ماته. ارأیتم په عربۍ کې دا مطلب هم دی، ګورئ متوجه شئ ماته. قل ارأیتم اوایا خبر راکئ ماته ان اخذ الله سمعکم که واخلي الله غوږونه ستاسو، وابصارکم او سترګې ستاسو، وختم على قلوبکم او مهر اوهي په زړونو ستاسو. من اله غیر الله یأتیکم به، څوک دی معبود سوا د الله نه چې راولي تاسو ته ده؟ د الله نه علاوه بیا څوک دی چې تاسو له غوږونه واپس درکړي، تاسو له سترګې درکړي او ستاسو له زړونه کولاو؟ دا د کافرانو ته وګوره کوم چې د الله د توحید نه منکر دي، ښه ترقي کړې ده په ټکنالوژۍ کې. کله د یوې خوا له مریض راشي چې نظر یې نه لګي، دوی ورته دغه نظر واپس نشي ورکولی، او ښه ورته لیکلي وکړي چې دی په داسې مرحله کې دی چې د نظر دې کې څه نه کېږي. دوی ته دغه ټیم کې ویل غواړي چې ستاسو هغه بوتان، ستاسو هغه معبودان را دې ولیدله دا نظر واپس کړي. چې الله یې والي څوک واپس نشي ورکولی، او چې الله وله نظر ورکړي څوک یې ترې اخیستی نشي. نو ځکه الله وایي انظر وګوره کیف نصرف الآیات، څنګه بیانو دوی ته آیتونه، ثم هم یصرفون، بیا دوی اوړي د هغې نه. داسې قمقل خلک دي، هغې ته سوچ نه کوي. قل ورته ووایه ارأیتکم خبر راکئ ان اتاکم عذاب الله، که راشي تاسو ته عذاب د الله بغتة ناڅاپه او جهرة یا ښکاره. بغتة دا ناڅاپه چې دی دا د شپې دی، جهرة ښکاره د ورځې. معنی که د الله عذاب د شپې او د ورځې راشي نو بیا به څه کوئ؟ یریږي الله، بیا د تېښتې ځای به نشته. هل یهلک الا القوم الظالمون، نه به تباه کېږي مګر قوم ظالمان. دا یاده کړي، او تاسو ظالمان یې ای مشرکانو، نو په دغې کې به تباه کېږي. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، او نه دي لېږلي موږ رسولان مګر زیرې ورکوونکي او یره ورکوونکي. دا د انبیاو کار دی، اخوا د دوی کار نشته. فمن آمن واصلح، نو چا چې ایمان راوړو او عمل نیک وکړو، فلا خوف علیهم، نو نه به یې هېڅ یره په هغوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به هغوی غمجنه کېږي. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې دروغجنې وګڼل آیتونه زموږ، یمسهم العذاب، وبرسیږي هغوی ته عذاب، بما کانوا یفسقون، په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله. د مکې مشرکانو به قسمه قسم مطالبې کولې. کله به یې ورته وي د مکې دا غرونه د سرو زرو کا، کله به یې ورته وي دا غرونه روان کا، کله به یې ورته وي که ته حقیقي د الله پیغمبر وې نو ستا به بنګلې وې، ته خو ځان له غریب سړی. او داسې به دغه قل اوایا لا اقول لکم عندي خزائن الله، نه ویم تاسو ته چې ما سره خزانې د الله دي، ما خو دا خبره نه ده کړې. ستاسو دا مطالبه به هله صحیح وه چې ما ته اوس ته ویلی چې خزانې ما سره دي، نو ما خو دا نه دي ویلي. بله ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم په غیبو باندې. دوی به معلومات کول، سبا به څه کېږي، هلته به څه دلته به څه. الله یې ورته ووایي چې ما خو تاسو ته نه دي ویلي چې په غیبو پوهېږم. دا سوال ستاسو غلط دی، دا اعتراض ستاسو غلط. پته نشته چې دا خلک چې وایي پیغمبر حاضر ناظر ده او په غیبو پوهېږي، چې هغوی به دلته ګوره څه ترجمه کوي، که نه د دې نه به داسې ټوپ وایي. مخکې تیزه که ما یو ورځ یو مولوي صاحب درس کتو مدرسه کې، حدیث یې پړاوال، نو په هغې کې داسې حدیث راغی چې دوی نه مني، او ښه واضح په ده باندې رد. نو یو خو هلته چې کله دغه حدیث د شاګرد وي نو
دی ورته په دې کرسۍ کې وخوځېد راوخوځېد دا پدې چې والعیاذ بالله ښه لګي. نو هغه شاګرد په دغه حدیث پوه نه شو، اشکال پیدا شو. اشکال دا پیدا شو چې موږ اورېدلي یو څه دي، دلته اوس بل سره دی. نو غریب لږ ودرېدو، که کېدای شي مولوي صاحب دلته څه وضاحت وکړي. نو چې څنګه هغه ودرېدو هغه ورته راچل کړی چې لکه قرات مخکې چلوه جاري ساته، ځکه دلته هم تشریح شروع کړه نو بیا هر څه ګډوډ کېږي. دا اوس وګوره ښه واضح دي، ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم په غیب، ولا اقول ان لکم انی ملک، او نه وایم تاسو ته چې زه ملک یم، یعنې زه ملایکو کې یم، ما خدا نه دي ویلي. که ما دا خبرې کړی وې دا کومې چې ذکر شوې نو بیا ستاسو دا مطالبې څه وي؟ صحیح، خو ما خو نه دي ویلي. الله اکبر. ان اتبع الا ما یوحى الی، تابعداري نه کوم مګر د هغه چې وحي کېږي ماته، یعنې زه خو ځان د الله بنده یم. الله اکبر. صرف دومره خبره کوم څومره چې راته الله وایي، دا دې ناخوازي څه دی؟ قل اوایا هل یستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر دی ړوند او لیدونکی؟ مطلب دا دی دا کمې خبرې چې ای پیغمبره تا ته بیانېږي که نه، په دې چې څوک پوهېږي هغه دی لیدونکی بنا، او چې نه پوهېږي هغه دی ړوند جاهل. نو بیا تپوس وکړه چې ړوند او بنا او لیدونکی یو شی؟ معنی دا شو په بل تعبیر سره جاهل او عالم یو شان دي؟ نه دي یو شان. ګوره جاهل ته الله ړوند وایي ښه، او ړوند چې په لاره رواني ډګرې خوري، دغه شان کم سړی چې په دین نه وي پوهه په دې خپل ژوند کې ځای په ځای ډګرې خوري. شکر د الله ادا کړي چې الله دله موقع درکړې. پرون چې موږ ووتو دې ځای نه نو بهر څه کسان ناستو، ډېر شی په دې فوټپاتونو باندې ګپ شپ یې لګاو، ډېر شی زموږ د پښتانه. نو ما احمد شاه ته وویل دی راسره وپاټېد، ما دغه موږ وایو خلکو ته چې دا د نصیب پورې خبره ده، او چې الله څوک چاڼ کړي د خپل دین دپاره ده، د هغې خبره ده. یعنې ناس دوی هم دي، ناس موږ هم یو، خو موږ د الله په جومات کې دلته کښېنو، ملګري راځي چې دوی دلته راشي. روژه موږ هم لنډه کړه، هغوی هم لنډه کړه، خو دې فرق ته وګوره. نو په دې شکر وباسئ چې الله تاسو چاڼ کړي د دین د زده کړې دپاره. افلا تتفکرون، آیا بس سوچ نه کوئ تاسو؟ وانذر به، او یره ورکه په دې سره، په څه سره؟ په دې وحي سره. الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، هغه کسانو ته چې یریږي د دې نه چې راجمع به کړی شي هغوی خپل رب ته. نو یره خو ټولو ته ده، پیغمبر خو یره ټولو ته ورکوي که نه؟ نو دا کسان یې ولې خاص ذکر کړو؟ معنی دا چې دوی به ستا د یرې نه فایده وي، ستا د یرې ورکولو نه فایده وي. نو که دغه نور د نه مخ واړئ واجړئ، خو ته دوی ته خپل بیان جاري ساته، دا کوم چې یریږي د آخرت نه. لیس لهم من دونه ولی، نه به دوی لره سوا د الله نه څوک دوست، ولا شفیع او نه سفارشي، لعلهم یتقون، کیدای شي دوی تقوادار شي. ته خپل بیان جاري ساته. بله دا د رسول صلی الله علیه وسلم خواته به د غریبانان صحابه کرام هم راتلو، او دا خو د اسلام اولنی دورو، داسې لا ډېر خلک په اسلام کې راننوتي هم نه وو. نو دا غریبانان به هم راتلو، یا د نسب نه کمزوري به هم راتلو. عبدالله ابن مسعود او دغه بلال رضی الله عنه، صهیب، عمار، خباب، الله اکبر، دا ټول یا خو هغه چې د بدن نه کمزوري، یا هغه چې د قوم نه کمزوري، یا هغه چې مالی حالات کمزوري، یا ماشومانه. نو بعض د قریشو سردارانو دا اعتراض وکړو، وایي موږ به د دې سړي خواله تللی وی، خو د دې سره چې را کوم کسان کیني د هغوی سره موږ نشو کېناستی، دا زموږ بېادبي ده. دا خلک دې لرې کړي، بیا به خبره کوو. الله ایتونه راولېږي. ولا تطرد الذین یدعون ربهم، او مشړه ته هغه کسان چې رابلي خپل رب، بالغداة والعشي، سبا او بېګا. دا خلک څه ته ونه شړېږي. یریدون وجهه، غواړي دوی مخ د الله. څه مطلب دی؟ رضا د الله. او بل مطلب موږ اکثر بیانو، غواړي دوی چې وشي یا نصیب شي دوی ته دیدن د مخ د الله.
ما علیک من حسابهم من شیء، نشتی پتا باندې د حساب د دوی نه څه شی، وما من حسابک علیهم من شیء، او نشتی د حساب ستانه په دوی باندې څه شی. یعنې دا ستا ذمواري نه ده. ته به دا خلک د خپل مجلس نه نه شړي. اوس که دغه غټ خلک رانشي د قریشو ده، نو الله ته په دې نه رانیسي چې ولې دا غټ خلک نه دي راغلي. نو ستا حساب کتاب د هغوی په لاس کې نه دی، او د هغوی حساب کتاب هغه ستا په لاس کې دی. هر څه الله ته واپس دي، ته به دوی نه شړې. الله اکبر. دا اسلام دی. ښه، دا د اسلام ښایست دی. دې کې دا نشته چې دا مالدار او دا غریب دی، دا تور دی او دا سپین دی. چې مسلمان دی هغه زموږ د زړه ټوکړه ده، هغه موږ ته ګران دی. وکذلک فتنا بعضهم ببعض، او دغه شان امتحان کوو موږ بعض د دوی نه په بعضو سره. څه مطلب دی؟ دا کمزوري الله مالدارانو له امتحان جوړ کړی دی، او دا مالداران یې چا له امتحان جوړ کړی دی؟ کمزورو. څنګه؟ لکه د ټولو نه زیات تکلیف چې کمزورو ته رسو په دیندارۍ کې چا ورته رسو؟ دې غټو خلکو ورته رسو. نو دا امتحان شو. دا غټ خلک امتحان شو د چا دپاره؟ د کمزورو دپاره. کمزوري امتحان دی د غټو دپاره. څنګه؟ غټو اکثر دی حق ته غاړه په دې نه ایښوده، وایي که دا رښتیا حق وی نو دا کمزوري به ورله مخکې تللی، موږ به د دوی نه مخکې شوی. نو اوس وګوره دا کمزوري امتحان شو د چا دپاره؟ د دې مالدارو دپاره. او دغه شان دا ټوله دنیا د یو بل دپاره امتحان دی. غریب امتحان دی د مالدار دپاره، مالدار امتحان دی د غریب دپاره، مزدور امتحان دی د مالک دپاره، مالک امتحان دی د مزدور دپاره، ښځه د نارینه دپاره، نارینه د ښځې دپاره، عالم د جاهل دپاره، جاهل د عالم دپاره، مریض د روغ دپاره، روغ د مریض دپاره، مشر د کشر دپاره، کشر د مشر، او داسې د امتحانونه روان دي. دلته دغه مطلب دی. وکذلک فتنا بعضهم ببعض، او دغه شان امتحان کوو موږ بعض د دوی په بعضو سره. لیقولو دې دپاره چې ووایي دوی کې اشاره هغه طاقتورو مالدارو خلکو ته د کافرانو ته چې نه یې منلو حق. اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، دا کسان دي، دا کسان احسان کړی د الله په دوی باندې په منځ زمون کې. یعنی ایله بیله الله په دوی احسان وکړو، پلانې دی پلانې دی، دا خبرې به دوی کولې. الیس الله بعالم بالشاکرین، آیا نه دی الله ښه پوهه په شکر کوونکو باندې؟ نه بعض وی د دې دا خبره به موږ منلې وی، خو که دې زورور وي و داسې خبره شوه. همدغه خبره د خو اوس یې نه منم، کله به ومنم؟ که دې زورور وي، دې ګمراهۍ ته ووایه. یاره ارمان وي د ده دا خبره ډېره مزداره ده، خو که دې لږ مالداره وي، داسې خبرې. یا د ده دا خبرې ښه دي، خو که دې پښتنو کې وي، که دا عالم پښتنو کې، دا اوس عجیبه ده. دا کومه فلسفه ده چې خبره حق ده خو که پښتنو کې وي. ښه، زمونږ د دې پښتن مولوي صاحب خبره غلطه ده، موږ ته پته لري چې غلطه ده، پښتن دي زمونږ د علاقې دي. دا ګډې وډې خبرې دي ټولې. حق حق دی که هر څوک یې وایي، باطل باطل دی که هر څوک یې بیانوي. که موږ په دې باندې عمل وکړو موږ ډېرې مسلې به حل شي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. الیس الله بعالم بالشاکرین، آیا نه دی الله ښه پوهه په شکر کوونکو باندې؟ الله وی پرېږده دوی، پرېږده دا زدیان. توجه مؤمنانو له ورکړه. واذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، او کله چې راشي تا ته هغه کسان چې ایمان لري په آیتونو زموږ، فقل نو ته ورته وایه سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې. مؤمنانو له توجه ورکړه. اوس پته نه شي ستاسو زړه ته به دا سوال راځي او که نه. دلته یو سوال زړه ته راځي، وایي که راشي مؤمنان ستا خواله، نو ته ورته څه وایه؟ سلام علیکم. او سلام علیکم څوک وایي؟ څوک چې راشي. الله پیغمبر ته څنګه وایي ته ورته سلام علیکم وایه؟ نو جواب دی چې دلته د سلام علیکم مطلب دی چې ته ورته هرکلی وایه، هرکلی ورته وایه. یا دا چې تېرېږئ تاسو، یعنی په لاره باندې دوه کسان تېرېږي، د یو له پکار چې دی بل ته سلام، نو بیا به یو سړی ماته وایي چې خو الله وایي چې راشي،
نو چې راشي دا مطلب خو لازم نه چې ستا کور ته راننوځي راشي را روان دی ته هم ولاړې په لاره کې او هغه را روان دی نشي کېدی داسې نو بیا پې ته څه وکړه ته پې سلام واچو یا معنی دلته سلام علیکم مطلب دی چې دعا ورته وکړه چې الله دې تا سلامت ساتي هو بې نه شوی داسې كتب ربكم على نفسه الرحمه لازم کړی دی رب ستاسو په نفس خپل باندې رحم کول الله وایي دا د مؤمنانو له زیری ورک چې الله په ځان لازم کړي دي چې مهرباني به کوي الله اکبر په الله یې څوک نشي لازمولی دا الله په ځان لازم کړي او دا د خوشحالۍ خبره دا د امید خبره الله دې په دې مبارکه میاشت کې په موږ باندې رحمتونه راووري او الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي هغه مهرباني ته د الله وګوره انه من عمل منکم سوءا بجهاله چې بېشکه چا چې عمل وکړو ستاسو نه بد عمل په ناپوهۍ سره د ناپوهۍ وضاحت موږ مخکې کړی ثم تاب من بعده بیا توبه وباسي وروستو د هغې نه واصلح او عمل برابر کړي فانه غفور رحیم نو بېشکه هغه الله بخونکی مهربان دی وكذلك نفصل الآيات او دغه شان تفصیلي بیانو موږ آیتونه ولتستبین سبیل المجرمین او د دې دپاره چې ښه ښکاره شي لاره د مجرمانو یو سړی دا ویلی شي که نه چې څه بار بار تاسو دغه توحید بیانوئ بار بار شرک باندې رد بار بار دا خبرې دي الله وایي زه به یې بیانوم او زه به یې بیا هم بیانوم ولې چې لار د مشرکانو او د مجرمانو څه شي ښکاره شي چې دا لار د مجرمانو ده دا لار د جنتیانو ده قل ووایه دا اوس هغه خلکو ته خبره ده چا چې مطالبه کوله د رسول الله وسلم نه چې جوړ جاړی کوو ته زموږ د دې عبادت کوو موږ به ستا د دې کوو قل ووایه انی نهیت یقینا زه منع کړی شوی یم ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې بندګي وکړم د هغه چا چې رابلی تاسو سوا د الله نه سپا ورته ووایه چې ځان مستړی کوئ زه د دې نه زه د دې نه منع کړی شوی قل ووایه لا اتبع اهواءکم زه تابعداري نه کوم د خواهشاتو ستاسو دا ورته بله ووایه چې دا خو ستاسو خواهشات دي چې ته زموږ د دې عبادت کوو موږ به پکې ستا دا کوو نو زه ستاسو د خواهشاتو تابعدار خو نه یم قد ضللت یقینا ګمراه به شم زه په دغه وخت قد ضللت اذن یقینا ګمراه به شم زه په دغه وخت په کوم وخت چې کله زه ستاسو په خواهشاتو پسې روان شم وما انا من المهتدین او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه قل ووایه انی علی بینة من ربي یقینا زه په ښکاره دلیل باندې یم د طرف د رب خپل نه داسې داسې هم نه یم چې لار راته نه ده معلومه ښکاره دلیل دی را سره وکذبتم بي او دروغجن ګڼئ تاسو هغه څه هغه دلیل نو زه سره څه وکړم دا خو ستاسو ګناه ده ما عندي ما تستعجلون به نو نشتي ما سره هغه عذاب چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغې لره دوی به ورته وخت به وخوي که نه وایي که ته رښتینی عذاب دې راشي الله وایي پیغمبر ته وایي ته ورته ووایه چې د عذاب راوسته زما په لاس کې نه دي ان الحكم الا لله نه د اختیار مگر الله لره دی یقص الحق بیانې حق لره وهو خیر الفاصلین او هغه غوره فیصله کوونکی دی یعنې د هغه فیصله په خپل وخت را بشي قل ووایه لو ان عندي ما تستعجلون به که چېرته وایې زما سره هغه عذاب چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغه لقضی الامر بیني و بینکم خامخا فیصله به شوې وې د کار په منځ زما او په منځ تاسو کې پخوا به قیسه ختمه شوې ما به د باندې عذاب راوستی دلدل کړی به مې خو دغه خبره زما په لاس کې نه ده والله اعلم بالظالمین او الله ښه پوهه دی په ظالمانو دی ولې وی دغه عذاب راوسته د الله کار دی او هغه پوهیږي چې څوک د دې لایق دی او څوک نه دی لایق نو اوس علم د الله بیانیږي وعنده مفاتح الغیب او د الله سره چابیانې د غیبو دي لا يعلمها الا هو نه پوهیږي په دغه چابیانو مگر صرف الله او حدیث کې راځي چې د غیبو چابیانې څو دي پنځه دي د سورة لقمان په آخره کې دي باران د ورېدو علم یقیني علم یو خاصې د مخلوق چې دا کوم تجربې دي او خاصې دوی شکي خبرې کوي یقیني علم دا د الله سره دی نه باران خو شکر قیامت به کله راځي دا علم د الله سره دی د مور په خېټه کې چې دا ماشوم دی د مستقبل
کله مري کله به دی بیماریږي او دا هر څه د علم د الله سره دی سبا به څه کېږي علم د الله سره دی یو نفس به په کومه ځمکه باندې مري علم د الله سره اسی د الله دی علم ته وګوره ویعلم ما فی البر والبحر او هغه پوهېږي په هغه څه چې په وچه او په دریاب کې دي د هغه د علم نه څه پټ نشته وما تسقط من ورقه او نه پریوزي یوه پاڼه الا یعلمها مگر پوهېږي الله په هغې باندې الله اکبر په دنیا کې څومره ونې دي کومه پاڼه راولیده څو راولیدې په کوم ځای کې په کوم ځای کې نه الله ته پته ولا حبة في ظلمات الارض او نه پریوزي یوه دانه په تیرو د ځمکه کې دانه څنګه پریوزي دا زمیدار چې کومه دانه ورچي د ځمکې ته فصل چې کري اوس هسې زه درته دا سوچ پکې کوئ لکه یو سړی دی لګیا دی غنم کري دانې ور واچوله که اوس الله ته پته ده چې د دې دانې نه به څومره فصل لوځي یوه بیا الله ته دا پته ده چې څومره اوبه به په دې فصل راورېږي څومره څاڅکې د بارانونو دا څاڅکې الله ته معلوم دي بیا د دې نه به غنم ویستی کېږي هغه دانې ابه څو دانې بیا چې هغه صفا کړی شي ته وړي دې دپاره چې وړه شي یا یې وړکی په خپله چې ویې خورې د الله د علم به زه تا ته څه وایم دا چې کله ته وړه کړې که نه او دا وړه چې زره زره شي الله ته پته چې دا به څومره حصو ته تقسیمېږي څومره ذرې ته جوړېږي بیا دا نه الله ته د اوس نه پته دا نه چې الله ته وروسته ګوره پته لګي بیا دغه وړه دغه زره زره دا د چا خېټې ته څومره ځي د چا خېټې ته څومره ځي الله ته پته دا علم د الله دی نو ځکه ولا حبة في ظلمات الارض او نه پریوزي یو دانه په تیرو د ځمکه کې ولا رطب او نه لونشز ولا یابس او نه وچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکاره کې دي دا ټول علم د الله سره دی د الله نه پکې څه پټ هغه نشته سبا به انشاءالله شروع کوو د 15 نمبر آیت نه الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او په دې مبارکه میاشت کې او په دې مبارک وخت کې دې الله موږ د جهنم نه آزاد کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد